زه دې د ګاډي حادثې ښکار شمه خدای دې وکړي ما نه دې ساه وځي په لار دې هسپتال را نشي زما وروریان دې ما په خپل څادر کې ښخ کړي پلاره زما کفن باندې خپلو کې جنجال را نشي ټول کور کې زما د ډډګرنې سړی نشته بابا ته مې ویل زمونږ په کور تندر پرېوتی چې سپین تندر پرېوتی دی که تور تندر پرېوتی یو ځای روټۍ ته نه کینو په شکور تندر پرېوتی څه ډېره موده پس مې لیونتوب راته رایاد شو څه ډېره موده پس را باندې رور تندر پرېوتی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو ویس کرنی ما د کرنی ټي وي په شبا د لیک پنی غتاوس ته مخاطب یم د مرکو په لړۍ کې نن را سره اسحاق حسد صاحب دی چې ډیر ذات خپل شعر لیکي هغوی سره زموږ مرکه ده د هغوی نه موږ تپوسونه کوو راځي موږ سره اوسېړو منې خو حسرت صاحب په خپل پروګرام کې ته ډېر مینه هرکلی ویم مننه مو کوم خوشحاله اوسې ته ما ته په خپل پروګرام کې ځای راکړو ژوند مو څنګه روان دی شکر د الحمدلله ژوند ښه ده ښه جي نو سوالونه به راتېر شو او د شعر اړخ ته به راشو ماشاءالله ستاسو شعر دی زبردست دی نو که څه مو راوړي غزل مو راته راوړی دی نظم مو راوړی دی هغه راته د مینهوالو ته ډالۍ کړي غزل به درته ووایم غزل له خلاص دې شم له انتظاره خدای دې وکړي بس چې مړ شمه زه یاره خدای دې وکړي خلاص دې شم له انتظاره خدای دې وکړي بس چې مړ شمه زه یاره خدای دې وکړي چې ذره ذره مې ته چرته راټول کړې مات را مات دې شم په لاره خدای دې وکړي مرګ دې راشي زه اړتیا ورته لرمه ما دې یوسي بې اختیاره خدای دې وکړي د کور شپه مې دې په تور لحد کې راشي که مې خپل نه کړې سرکاره خدای دې وکړي وسوسې راځي د ستا سیوري د لاندې بس چې ختم شم چناره خدای دې وکړي حادثه درته د ګاډي یادومه چې رسېږمه تر ښاره خدای دې وکړي ته دې نه مرې زه په تا باندې ژوندی یم وخت دې بیا راشي بیماره خدای دې وکړي زه حسرت خو اسرائیله یاره تنګ یم زه حسرت خو اسرائیله یاره تنګ یم ته دې غږ وکړې بېواره خدای دې وکړي چې د وهمونو په بازار کې مې د خدای مړ کړي په بازار کې مې د خدای مړ کړي په دې زړه چاو د انتظار کې مې د خدای مړ کړي زما په مرګ باندې به ټوله خاریه خفه وي ځکه مرګ غواړم چې په ښار کې مې د خدای مړ کړي بېوسو خلکو په کتار کې مې د خدای مړ کړي چې پکې ښخ شم ګنډتار کې مې د خدای مړ کړي ما د دې ماتو زړونو څه بلا ازار اخیستی د ماتو زړونو په ازار کې مې د خدای مړ کړي مننه د ستا په یاد کې ټوله شپه په ضلالت تېروم شپه خراب د ستورو شمار کې مې د خدای مړ کړي مننه چې د لیدو ارمان مې پاتې شي نیمګړی په زړه چې در رسېږم نو په لار کې مې د خدای مړ کړي مننه چې مې د مرګ الزام پرې ولګي حسرته یاره د لیونۍ د زل په تار کې مې د خدای مړ کړي مننه دعا ته لاس پورته کوم چې په یو حال را نشي دا جدایي خو دې زمونږ په انتقال را نشي زه دې د ګاډي حادثې ښکار شمه خدای دې وکړي ما نه دې ساه وځي په لار دې هسپتال را نشي زما وروریان دې ما په خپل څادر کې ښخ کړي پلاره زما کفن باندې خپلو کې جنجال را نشي زه مرسته غواړم خو ما ته دې مرستیال را نشي ټول دې ما پرېږدوي زما دې ورته خیال را نشي که زما په دعا کېږي زه به داسې وایم د جانان حسن ته دې هېڅ کله زوال را نشي مننه ته به مې ګورې ځان وجنې ته به روح کومه که چېرته یار راپسې یاره دا مهال را نشي شعر د څه خوب خو پرېږده حسرته ژوند ته به مې نه پرېږدوي په دغه خلکو کې د دومره لوی مجال را نشي خبر یم لاليه پرې د زور تندر پرېوتی زما په هر ارمان باندې د اور تندر پرېوتی مودې وشوې چې نه را درومي زه پسې خفه یم مودې وشوې اشنا د غم په مور تندر پرېوتی په ټول کور کې زما د ډډګرنې سړی نشته بابا ته مې ویل زمونږ په کور تندر پرېوتی چې سپین تندر پرېوتی دی که تور تندر پرېوتی یو ځای روټۍ ته نه کینو په شکور تندر پرېوتی څه ډېره موده پس مې لیونتوب راته رایاد شو څه ډېره موده پس را باندې رور تندر پرېوتی چې لنګه خاموشي شوه نو شور نه اورم په غوږو چې لنګه خاموشي شوه نو په شور تندر پرېوتی نو ته وایه حسرته چې کوڅې ته څنګه درشم
زما په محبت چې د پیغور تندر پریوتی خبر یې ملالیه پرې د زور تندر پریوتی زما په هر ارمان باندې د اور تندر پریوتی ډېر ښه پیغام تاسو پیغام دا پیغام د خپلو کې مینې محبتونه وکړئ او ژوند ډېر ښکلی دی ژوند وکړئ او چاته زړونو کې خیرې مه ساتئ نو بس دا زما لنډ شان پیغام ده نو کتونکو دا وه زموږ نننۍ مرکه چې د هنګو د سیمې اسحاق حسد صاحب سره وه ډېر ښه شاعر و ډېر ښه غزل یې تاسو ته ویلي امید در به کوم چې تاسو به خوښ وي تر بلې خپرونې پورې موږ د راکړې اجازت هر چېرته چې ښه د باد و بریلي اوسئ د لوی الله په امان